ډیرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني یم، تاسو ته مینه، درنښت او ښې پیرزیانې وړاندې کوم. خوږو کتونکو، موږ ستاسو په خدمت کې د حجرې د دې خوندور محفل ته بیا کړي دی. تاسو ته په دې محفل کې هرکلی وایو. خوږو کتونکو، موږ سره په دې محفل کې علي جانان صاحب سره دی، دوی به شپیلۍ غږوي. علي جانان صاحب ډیر خوږ انسان دی، د 12 جماعت زده کوونکی دی، او سره رجب علي صاحب دی، دوی به تنبل غږوي او سره به ټپا هم کوي. په دې حجره کې موږ سره زیشان کمال صاحب او ګل نبی ګل صاحب هم سره دي. نو نور ستاسو انتظار وګدونه، راځئ چې علي جانان او رجب علي صاحب موږ ته څه اوروي. پمگرانا وای وای زما جانان پمگرانا وطن تراش پمگرانا وای وای زما جانان پمگرانا زکبی و مانم دی غم سر ساحل بده زکبی و مانم دی غم سر سحر مته ته خال د جبین مته خال د جبین خال د جبین مته خال د جبین دس پن غال هر مته لوندین مته دس پن غال هر مته لوندین مته ته خال د جبین مته خال د جبین خال د جبین مته خال د جبین. زړه د پواره وای وای زما دې نه منله ګرانه و دې تبسم د زړه د پواره وای وای زما دې نه منله ګرانه دغه څه شان کمال به څه وي او څه خوند به څه وي دغه څه شان کمال به څه وي او څه خوند به څه وي وای خال د زمین مته یې خال د جبین خال د جبین مته یې خال د جبین د سپینې غاړې هر مته لوندین مته د سپینې غاړې هر مته لوندین مته ته خال د جبین مته یې خال د جبین خال د جبین مته یې خال د جبین زما د ګلو سترګې سرې شوې دومره لمبې دي چې زمان سور ګډ شوما خود راوله جانانا جانانا زه خود ستا په غم کې داسې ډوبه شومه ورځه ورځه په کار مې نه ميانا يارنا دهرو داس مصر بدر توكم
کوه کما وا 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 زه شال کمال به پکې هېر نه کم د تبسم د زړه د پاره زه ستا د پاره لوی وړو عزت کوم دغو یارانو پاره راغم که راغم وزشان کمال بره په څو مصرې کوم د ستا د پاره مې راوړي زیړ ګلونه وراوړه وزنې راوړه